ټولو کې د لاندې درجې صحابي حضرت وحشي رضی الله عنه دی. صحابه ټول د منقبت دي خو درجې پکې شته، لکه پیغمبرانو کې درجې شته. لاندې درجې والا حضرت وحشي دی. د خپل ځان آزادولو دپاره حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړی. هغه ټوټې ټوټې و، د هغه غوښې داسې ټوټې پرتې وې لکه څرمن قربانۍ غوښه چې په څرمن پرتې وي. او د پیغمبر علیه السلام تره دی، سید الشهدا دی، چې وی قتل حیران شو نبی علیه السلام. یا خدای پاک، ما خو دا د مړو د وجود سره دا خو ما نه دي کړي لکه د ما تر سره چې دي ظالمانو وکړي. وړه مې غواړي چې دې خښ نه کم، چې دا غوښې مارغانو تختی او د قیامت پر ورځ د غوښې د مارغانو د خېټو نه راوځي. خو که نه خښوم بیا به خلک هم شهیدان نه خښوي، چې پیغمبر صاحب نه دي خښ کړي. وحشي راغی رضی الله عنه، پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کېناست. غلام دی، مرایې دی، ته لوی قوم هم نشته، لوی خاندان هم نشته، او دا جرم هم کړی دی چې څنګه کېناست حضور پاک ته. وی انت وحشي؟ وی ته وحشي؟ وی او صاحب انت قتلت حمزه؟ حمزه تا وجلی دی؟ او خطرناک تپوس دی. که داسې وي چې نه خو دروغو کې راځي، که وایي چې او دا خو ډېر غټه بېادبي راځي. انت قتلت حمزه؟ حمزه تا وجلی دی؟ او ته څه وایي؟ قد یا الله رسوله قد کان من الامر ما بلغک، قد کان من الامر ما بلغک. صاحب چې تا ته کوم خبر رسېدلی دی ټیک دی. نور یې ونه وایي چې او وی سب سره راغلی، وی ایمان راوړم مسلمان یې کړم. وی ته دا طاقت لرلی چې ما نه مخ بل غیب کې چته جهاد د دې ولېږم، تا ته ګورم ما ته دغه خپل تر هغه غوښې ټوټې یادېږي، غوښې ډېرې راته یادېږي، تا ته ګورم زړه مې خفه کېږي. اسلام دی قبول هر څه ختم بالکل قبلېږي، خو دا طاقت لرې؟ وی او صاحب وی ښځه اسلام دی قبول شو، د حمزه هغه هر څه درته معاف شو، هر څه معاف. زه جهاد له هم تکړه سړی وي، دا یې لاړم توره یې واغېسته لاړ، او هغه د لاس نه خدای یو مضبوط کافر مسیلمة الکذاب چې د پیغمبر یې دعوی کړې وه، هغه د هغه د لاسه مردار شو. زه وی کار وشو، وی کار وشو، وی که یو خوا کافرم او په هغې حالت کې زما د لاس نه یو عظیم الشان شخصیت شهید شوی دی، خو چې مسلمان شوم د لاسه مې د پیغمبر یو لوی دشمن مردار شو. دغه وحشي چې په صحابو کې د لاندې مرتبې خاوند دی، د امت په دې خبره اجماع ده، اتفاق دی، که دا ټول عالمان او نیکان او صالحان او بزرگان او د حدیث او استادان او تفسیر دا ټول یو ځای کې، دا ټول قسم دی که د خدای په نزد د وحشي رضی الله عنه د خپې ګرد ته مرسېږي. ولې صحابي دی؟ د بدر 314 صحابه کرام دي. علماء لیکي دا 314 صحابه کرام د بدر چې کوم بدر کې دي، جبریل علیه السلام یو ځل د نبی علیه السلام نه تپوس وکړ ما تعدون اهل بدر فیکم، الله رسول د بدریین استاسو د نورو صحابو په منځ کې څه مقام دی، نورو سره څه مقام دی؟ نبی علیه السلام من خیار المسلمین، په ټولو کې من افضل المسلمین، بهترین صحابه د بدر والا دي. جبریل ورته څه وایي؟ وکذالک من شهد بدرا من الملائکه، چې کمی فرشتے زر کسانی په بدر کې شریک شوي دي، د بدر د برکت نه هغه فرشتے په ټولو فرشتو کې بهترین فرشتے دي. بدر کې اسانه خبره 313 سپلیش لیدلی، جامش لیدلی، د چا سپلیم نه وي. قسم دی صحابوی په جهادونو کې داسې وخت به مونږ تیر شوی دی چې د مونږ خپې سوری شوی وي، خپې سوری وي، نو مونږ به په خپو پټې تړلې، داسې ژوند تیر شوی دی. پیاده به روان، کمیسونه د چا نشته، بلکل نشته، د چا صرف لنګ دی د پرتوک په ځای، چا سپلی نشته، او 8 تورې دي، 8 تورې په بدر کې مخامخ 10 تورې دي، 10 تورې دی، خو 8 تورې، 2 آسونه دي، او د دشمن سره 200 آسونه دي. دلته 80 اوښان دي، دشمن سره 900 اوښان دي، او دلته د کجورو ډانګونه دي، خو 8 تورې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د خپلو صحابو ته وکتل، یا خدای دا خو وږي دي، دا خو بربند دي، دا خو تږي دي. نو هلته یو سپر و عریش ورته وایي، اوس په هغه د یو جومات جوړ دی، سپر کې ودرېده، الله ته یې مخ کړی، سره د دې چې الله ورسره وعده کړې وه د مدد،
خو بیا هم ظاهري اسباب باندې پیغمبر علیه السلام په زړه کې غبراهټ هغه څه ورته ویل کېږي خامخا ظاهري اسبابو د وجې نه سړي په زړه کې دغه راځي تردد راځي په دې کې تردد نه چې د الله په مدد کې تردد دی هغې باندې خو ایمان یقین محکم دی اسبابو ته ګوري نو بیا مغه دغه راځي څه وایي حضور پاک یا الله ما چې دا کوم ملګري روستي دي خدای اوږي دي الله نار دي نار الله تږي دي الله بربند دي ټول بربند دي به سر و سامان الله ستا د کلمې د اعلا د پاره او د اوچتېدو د پاره دا ما روستري میدان ده یا خدایا که ته دا مړه شو که نه نن دا کسان نو تر قیامته پورې به ستا نوم اغېشتو والا څوک پاتې نه شي داسې نه شي کېدی چې دا د مرې او درې جمدی پاتې شي بس خبره ختمه شو الله که دا مړه شو تر قیامته پورې ستا نوم اغېشتو والا به څوک هم پاتې نه شي بیا خدایا دا بربند دي اوږي دي تږي دي او ستا د دین دپاره راغلي دا دعا کول او د سر نه صادر مبارک لاندې پرېوت حضرت ابوبکر صدیق راغی صادر یې اوچت کړ او په سر یې کېښود حسبک یا رسول الله بس نو ځان مه کړه چې ونه کړی او پیغمبر علیه السلام چې څنګه دا وي بس ځان مه کړه نور او چې څنګه را پاسېده مخ یې رڼا کوله بیا ابوبکر ته وی خبر شوی وی نه وی الله آیت نازل کړ سیهزم الجمع ویولون الدبر چې دا 314 به ګټه ورکوم باقي به تختی دغه بې سر و سامانه کې ځکه خو لوی مقام دی د صحابه د بدریین او چې کومې فرشتې بدر کې شریک شوې د نورو فرشتو نه هغه لوی مقام لري بیا د حدیبیې ورپسې چې کوم ډېر غوره دي ورپسې بیا هغه خلک دي چې حدیبیه کې شریک دي صلح حدیبیه کې هغې م یو زبردست 1400 صحابه دي 1400 او په مکه ورځي د عثمان رضی الله عنه یو لېږه ویلال شاه مذاکرات وکړه د مکې د کافرانو سره پروپیګنډه راله چې عثمان یې شهید کړ رضی الله عنه خبره دروغ وه پروپیګنډه راله نو نبي علیه السلام د یو کیکر د اونې لاندې کېناست غټ کیکر و غټ ساموره ورته وایي او صحابه ورته وایي څوک به ما سره لاړ شي چې د عثمان بدل ولو ټول وی مونږ صاحب یو راضی بیعت کوي یو راضی بیعت کوي یو راضی لاس بلاس بیعت کوي اخره کې حضور پاک د خپل لاس اوچت کړ وی دا لاس د عثمان خپل لاس یادوي الله دا د عثمان او دا زما که عثمان جمدي وي که نه د هغه د طرف نه ما بیعت وکړه ځان سره خپل لاس د پیغام یو صحابي په عثمان څه تنقید غوندې وکړ وی دی بیعت الرضوان کې نو وی ساده سړي ځکه نو چې د هغه د وجې نه بیعت الرضوان شوی دی په مکه کې او د هر چا په خپل لاس د حضور پاک سره بیعت کړی دی او عثمان د پیغمبر په لاس د پیغمبر سره بیعت کړی دی دا صحابه دی بیعت شو جی 1400 صحابه بیعت وکړو او اخره کې نبی علیہ السلام صلح وکړه او صحابه صاحب په جوش کې راغله چې الله رسول دا دې سوکړل صلح کې داسې شرطونه ولګېدل چې هغه په ظاهر کې د مسلمان خلاف اوس به سخت کال عمره نه کوي واپس پځې ساری بم دلته لاله سرونه به دلته خرایې واپس پځې اوهو خلک به څه وایي او آینده کال به راځي تورې به م په تیکو کې بار به نه راوباسې او 3 ورځې به تېروې او که زمونږ نه څوک کافر در وتښتېد او مسلمان شو مونږ له به یې راکوې او که ستاسو نه څوک مسلمان نه وتښتېد نه به یې درکوو ظاهر کې شرطونه دومره صحابه په جوش کې رالل چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته ودرېد الله رسوله ته نبی پر حق نه وی ولې نه دا دین په حق نه دی وی ولې نه تا مونږ ته نو ویلي چې عمره به کوو بلکل مې ویلو ولې واپس وځو ما تا ته سخت کال ویلو چې سخت کال به کوو وبکو کنه وی دې شرطونو کې خو زمونږ ظاهر کې صاحب نقصان دی وی عمر ما ته چې سا الله وی زاغه کو الله وی جوړو کو لال حضرت ابوبکر صدیق لا جوش کې دي غصه دي صحابه غصه دي ابوبکر دا نبی اسلام په حق پیغمبر نه دی ولې نه دی دا دین اسلام په حق دین نه دی ولې نه دی مونږ ته د عمرې نو ویلي چې کوبه ویلو کنه وی ولې واپس وی تاسو سخت کال ویلو چې سخت کال بزو اومقه جوابونه ورکړل کوم چې حضور پاک ورکړو دیو جنا علماء کرام لیکي چې د حضرت ابوبکر صدیق او د پیغمبر علیه السلام په منځ کې نسبت اتحادي دا ډېر مضبوط نسبت دی
د پیر او د مرید منځ کې نسبتونه څلور، په ټولو کې مضبوط نسبت ته نسبت اتحادي وي، دا د حضرت ابوبکر صدیق او د حضور پاک. حق جواب یې ورکړ، حالانکه د پیغمبر علیه السلام نه دا خبره نه وي اورېدلې. جوش کې دي صحابو ته سرونه خرای، چا سر نه خرای، څاروي حلال کې چا سرونه حلال، ډېر پریشان و نبی علیہ السلام. ام سلمې رضی الله عنها خیمې ته لاړ او پریشان وي، الله رسول ولې خفه وي؟ صحابه مې خبره نه مني. څه خبره صاحب؟ وی تاسو ته سرونه خورای دي چې زوی نه دي. وی صاحب دی پتم دي چې دې فیصله کې به ترمیم شي او په مکه به ورشو. بیعت ته د جهاد غشته دي او سی واپس کې نو دا سیو کا چې دی پتم رید کستا مقصد دی واپس دی ویاو وی ورش خپل سر لا ول خورای چې صحابه ته ویني بس بیا به پوښي چې فیصله مضبوطه ده، بیا به خبره خامخا مانی. چې څنګه نبی علیہ السلام را بار رو د خیمه نه ایته ورا چې زما سر وخرای سره یو خرس خپل ساروی حلال کوي چې صحابه او قتل چې اوس خبره مضبوطه را بس فورا بیا غیب سرونه خریل او ساروی حلال. دا دغه سور لسو سو صحابه متعلق قرآن حکیم کې الله اعلان کوي لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، چې دا کوم خلقو د سره د دې اون لاندې بیعت وکړه د دې ټولو نه خوشاله دا جنتیان دي. دې پاسه به نور د سوې